دا جلا خبرې دي باره. نو عرض مې څه درته کوي عزیزانو چې دغه اصلي ژوند دی چې د الله فضل پر یو بنده باندې وسي، پر هغه بنده باندې الله پاک جل شانه د دنیا حقیقت ښکاره کړي. پر چا باندې چې د دنیا حقیقت ښکاره سو، د دنیا فنا زوال هر څه ورته ښکاره سول، هغه شخص بیا د نیکۍ طرف ته ضروري. حدیث شریف کې راغلی، د استاد حدیث شریف تیر د جابر بن عبدالله رضی الله عنه، کل معروف صدقه. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې هر ښه کار کول خیرات دی. نبی کریم علیه السلام حکیم طبیب چې د مریض په مریضۍ پوهېږي، داسې نبی کریم علیه السلام ته د دې امت مریضۍ ور معلومې وې. مخکې له نبی کریم علیه السلام 1400 کاله مخکې دا خبره وکړل چې یو وخت په دې امت کې داسې اشخاص پیدا کېږي، شیطان به یې په ذهن کې دا خبره ورچوي چې بابا دا دی چې ښکار دی پر لارې را روان یې، لوټه پرته د ازغۍ پروت دی، دا وګرځوه، دا کم کار دی. غټې نیکۍ کوه، مسجدان جوړوه، مدرسې جوړوه، دعوت و تبلیغ کوه، جهاد کوه، په سر و په مال، دا کومه نیکي ده. مسجد ته چې راځې رسته پښه داخله کړه، چې وځې چپه پښه وباسې، چې بیت الخلا ته ځې چپه پښه داخله کړه، چې راوځې رسته، دا کوچني نیکۍ دي. نبي کریم علیه السلام وایي پام کوه چې شیطان دې دلته خطا نه وځي. کل معروف صدقه، هر څومره کوچنۍ نیکي چې ده دا صدقه ده. ما تاسې ته مخکې دا خبره کړې ده د بزرګانو په حواله چې د الله تعالی په نیز دوه نظامه دي. یو قانون الهي دی. قانون الهي داری چې څوک فرض لمونځ نه کوي هغه به دوژخ ته ځي. د الله قانون داری چې څوک زکات نه ورکوي هغه به دوژخ ته ځي. د الله قانون داری چې پر چا حج فرض وي بیا هم سستي و ټنبلي و کهلي قصدا و ارادتا کوي، فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیه، د ده د مرګ او د یهودي او د نصراني د مرګ فرق نشته. دا د الله قانون دی. یو د الله فضل دی. د الله فضل بیا بله معامله ده. پر معمولي شي باندې الله پاک جل شانه انسان ته بخښه کوي. حضرت مولانا عبدالحی رحمه الله، دا د شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثماني دامت برکاته الشیخ، د ده په ملفوظاتو کې راځي، ده به همیشه د یو محدث قصه بیانول چې په یو زمانه کې یو محدث و عالم چې کله دی وفات سو نو بیا شاګرد په خوب ویني چې الله څنګه معامله در سره وکړه. ځکه محدث تاسې واست، مفسر تاسې واست، صوفي تاسې واست، تألیفات، تصنیفات، تقریر، وعظ، دا الله پیغام د مخلوق تر غوږو پر رسول تاسې وکړي، الله څنګه مقام درکوي. وایي ده ورته وویل زه چې کله د الله حضور ته ولاړم معامله بله وه، ما سره خو ډېر شان را سره وه، احادیث ما سره را سره وه، تفاسیر ما سره را سره وه، که الله زما څه پوښتنه وکړي چې چی شی راوړي دي زه به عرض وکړم چې یا الله دا تور ویښته مې ستا د دین په خدمت کې سپین کړي. بس چې کله د الله حضور ته ورځم الله زما څه پوښتنه کوي چې ته خبر یې، ستا خدمتونه پر خپل ځای موږ ته منظور، خو ته خبرې کوې چې ستا مغفرت مې کړی په چیش دی. کل معروف صدقه، دا واورئ، هره نیکي صدقه ده. دا د شیطان وسوسې دي چې دا کار مه کوه، دا مه کوه، دا کوچنۍ نیکي څه غټ کار وکړه. نه، تر هرې نیکۍ باید انسان تېر رسي. حدیث شریف کې راځي چې د ایمان د 80 څخه د پاسه څه شعبې دي. ادنا شعبه د ایمان دا د اماطة الاذى عن الطریق، پر لارې را روانې ټوکرې پروتې، کوکۍ پروته د شیشې، یو غټه بېکاره ډبره پرته، یو ازغېداره لښته پرته، دغه د دې لارې څه ایسته کړي چې یو مسلمان ته تکلیف ونه رسېږي. دا هم د ایمان په شعبو کې یو شعبه. کل معروف صدقه. نو هغه محدث عرض کړي، الله پاک ما ته وفرمیل چې ته خبر یې موږ ستا بخشش په چیش وکړي. ما عرض وکړي چې یا الله تاسې ښه خبر یاست. وایي ده راته وفرمیل چې ورځ ته ناست وي تألیف و تصنیف دې کوئ، لاندې ډبه درته پرته ده، په هغې کې رنګ دی، ډبه درته پرته ده، په ډبه کې رنګ دی، او ستا څه کړک در سره و، تا دا کړک راواخیستې داسې دې و دې ډبې ته ور داخل کړي، د اخوا چې دې راپورته کړي یو تږی مچ راغی، ټینګ دې اخیستې و پر سر راغی، دا ستا د قلم چې کړک دی د دې کړک پر نوک او پر څوکه کښېنستی. تا فکر وکړي چې دا خو د الله یو مخلوق دی، ګوړۍ ورته ودرو، پروا نه کوي، تړي، دا رنګ به وچشي. تا دا قلم ورته ودروي، هغه راغی دغه د قلم د نوکه سې دا رنګ وچشي، خپله تنده یې په ختمه کړل، په هغه ځای باندې ما ستا مغفرت وکړي. دې ته وایي فضل الهي. نو قوانین د الله پاک هغه دي چې فرایض ضرور دي، که چا فرایض په دنیا کې نه کول دوژخ ته به ځي. او دا بیا فضل دی، د الله فضل چې راسي بیا د الله معامله ځان ته ده. او دا هم واورئ، لا یسأل عما یفعل، الله چې څه کوي د الله څه هېڅوک پوښتنه نشي کوي. اوس دا سوال څوک نشي کوي چې یا الله دا سړی دې ولې پر دې معمولي عمل وبخښي. لا یسأل عما یفعل، الله چې کوم کار کوي څوک د الله څه پوښتنه نشي کوي. وهم یسألون، مخلوق چې کوم کارونه کوي د مخلوق څه به پوښتنه کېږي. او هغه حدیث ما تاسو ته بار بار ویلی دی چې ښځه ده را روانه د سپی د څا پر غاړې تللي، بخاري شریف صحیح حدیث دی، بېکاره ښځه ده، فاجره ښځه ده، بدعمله ښځه ده، خو چې کله هغه تږي سپي ته په خپلې
موزه کې اوبه راباسي او موزه په خولې باندې نیسي او هغه سپی اوبه وي، الله پاک جل شانه د معمولي عمل په خاطر ټول ګناهونه معاف کړي. نو کل معروف صدقه، هر